السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ جوړ تازه خوشحاله یاستئ. مننه. کور ما بعد زه هم جوړ یم، هم تازه یم، هم روغ یم، هم خوشحاله یم. خوشحاله په دې معنی چې تاسو سره یو ځای یم او تاسو هم باید خوشحاله اوسئ ځکه چې تاسو له ما سره یو ځای یاستئ. قدیر الله شیخ زوی مو بیا هم په خدمت کې دی. موږ تاسو به بیا هم یو بل سره همکاري کوو ترڅو څنګه وکړی شو د پښتو مضمون لا ښه زده کړو، هم یې لیک وکړی شو، هم یې لیکل وکړی شو، هم په لیک وپوهېږو، هم په لوست وپوهېږو. په دې ټولو باید پوه شو. دا موږ تاسو دوهم ټولګی دی او په څوم لوست کې یو؟ په اووم لوست کې یو. دا ځل به موږ تاسو د همکارۍ چې موږ تاسو ولوستو په ټولګي کې د همکارۍ تمرین په 18 مخ باندې چې دی هغه به څنګه کوو؟ په 18 مخ باندې چې کوم تمرینونه دي، 2 دانې کوچني کوچني تمرینونه دي، هغه به څنګه کوو؟ ترسره کوو. کله مو چې هغه خلاص کړي د خیر سره، بیا به نو موږ تاسو اووم لوست په خیر سره ویلی وي. موږ تاسو خبرې وکړې چې همکارۍ څه شي ته وایي، څنګه باید یو بل سره په ټولګي کې بیرون د ټولګي څخه همکاري وکړو. همدارنګه له استاد سره، هغه ورونو سره، هغه زده کوونکو سره چې هغه ناتوانه وي، خدای مه کړه یا یې لاس نه وي، یا یې پښه نه وي، یا یې سترګې روغې نه وي، یا یې هم غوږونه جوړ نه وي، یا یې هم ژبه روغه نه وي، نو د دوی سره هم باید په ټولګي کې، په لاره، په کور، کلي، ماحول، ټولو ځایو کې باید شي وشي، همکاري وشي. ځکه دا همکاري زموږ تاسو چې دی یو دنده مسؤلیت دی. نو بیا مو ولوستل چې زرغونې او ګلنارې یو له بل سره په څه هکله خبرې وکړې. ګلنارې له زرغونې څخه پوښتنه وکړه چې باید شي وکړي، هغوی باید یو له بل سره کومک او همکاري وکړي، میزونه پاکي او ټول شیان پاکي. صحیح ده؟ نو همدارنګه ګلنارې او زرغونې یو له بل سره کومک وکړو. نو موږ تاسې به دلته څه شی کوو؟ موږ تاسې به کلمې لولو، همدارنګه ځینې کلمې چې دي هغه به باید زده کړو په 18 مخ باندې. سمه ده؟ له هغه نه وروسته به بیا زه تاسو ته کورنۍ دنده هم درکوم. ښه، راځو درنو زده کوونکو درس ته، او ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه چې هغه کورنۍ دنده څه شی وه؟ ما تاسو ته ویلي وو چې نوې کلمې چې کله وي، هغه کلمې تاسو باید په جملو کې څنګه کوي؟ استفاده کوي. هغه باید څنګه کوي؟ په جملو کې استفاده کوي. نو هغه باید په جملو کې استفاده کوي. کله مو چې په جملو کې استفاده کړه، نو باید وګورو چې څنګه کیږي. ښه، راځئ کله چې په همکاري باندې خبرې کوو، نو اولنۍ جملې دي چې بیا هم هجا پیدا کوو. نو هغه هجا چې موږ تاسو یې لرو، د زرغونۍ هجا په کتاب کې موږ ته لیکل شوې ده چې څنګه موږ تاسو مخکې ویلې چې څنګه زرغونه له کومو تورو، له کومو هجا یا اوازونو څخه جوړه شوې. موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړې چې زرغونه له څو هجاو څخه جوړه شوې. راځئ زه به یې په سره یا په شنه مارکر تاسو ته ولیکم. دلته وګورئ. صحیح شو؟ زر یو دانه شو، او بل هم چې شو، او بل هم د به دا میز ایسته کم، بیا به وروسته بیا اضافه کو، او همدارنګه به غین واو. صحیح شو؟ او همدارنګه نون هی. صحیح شو؟ زرغونه. وګورئ له څو هجاو نه جوړ شوی دی؟ له دریو نه. زرغونه له دریو هجاو نه جوړ شوی چې زرغونه. کله چې دا درې هجاوې یا اوازونه سره یو ځای کو، نو چې ترې جوړیږي؟ زرغونه ترې جوړیږي. نو راځئ اوس وګورو د ګلنارې نوم هم دی له څو تورو نه جوړ شوی. دا بېله مسله ده. موږ تاسو په تورو باندې خبرې نه کوو، په هجا یا اوازونو باندې خبرې کوو. ګلناره له څو هجاو څخه جوړ شوی؟ 1 2 3 4 5 له دریو څخه جوړ شوی. څنګه؟ راځئ چې دلته وګورو. یو به وګورو چې مثلا ګل. صحیح شو؟ یو هجا شو. وګورئ نای بل شو. بل شته دی؟ ګل نا ره. ره چې شو؟ بل هجا شو. نو ګلناره هم له څو تورو نه جوړه شوې ده؟ له دریو هجاګانو نه جوړه شوې. ولې؟ توري یې څنګه دي؟ توري یې زیات دي. توري یې زیات دي خو له دریو هجاو نه جوړه شوې ده. ښه، راځو ګلونو زده کوونکو اوس په
ټولګي باندې خبرې کوو چې وګورو ټولګی له څو هجاو څخه جوړه شوې ده. نو د ټولګی کلمه چې ده ټول ټولګی څو هجاوې دي پکې؟ ښه اکثره وخت ما تاسو ته مخکې مو ویلی چې ځینې توري دي ځینې هجاوې دي چې هغه ښکاري نه خو هغه لیکل کېږي او یا یې هم راځي. نو دلته موږ تاسو څنګه وایو؟ ښه زه دې څه لیکم؟ ټولګی. صحیح شو؟ لام هم راځي خو لام په فونوټکس کې بیا خپل بل رقم لیکل کېږي لا ټولګی ټول. صحیح شو؟ نو کله وخت داسې هم راځي که موږ یې داسې ولیکو ټول او دلته به یو چی وز اضافه کو گی ټولګی. نو کلمه ټول خپله څو هجاوې لري؟ ټول یو هجا لري. نو ټول او گی دا به څو شي؟ دوه به شي. همدارنګه پاکي دی. پاکي له څو هجاو نه جوړ شوی؟ له څو اوازونو نه جوړ شوی دی؟ ښه بیا به هم په سره قلم تاسو ته ولیکم پاکي هم له دوو څخه جوړ شوی پا به شي او همداسې به کی شي پاکي. له څو هجاو څخه جوړ شو؟ له دوو نه جوړ شو. نو موږ تاسو وکړ شو چې کلمې په څه شي باندې وویشو؟ په اوازونو باندې وویشو. دا به بیا هم تاسو ته لږ ستونزمن وي خو موږ باندې په دې پوه شو چې یو کلمه له څو تورو جوړیږي او له څو هجاو څخه جوړیږي. که څه هم هجاوي تفکیک یا فرق کول به تاسو ته څه ستونزمن وي خو باید په اولني یا ابتدایي کلمو باندې موږ باید پوه شو. سمه ده؟ ښه ګلونو زده کوونکو راځئ چې په څه شي باندې خبرې وکړو. په تاسو کتاب ته په کتاب کې بل تمرین هم شته دی. په دې تمرین کې موږ ته لیکلي چې زده کوونکي دي چې شی وکړي 5 کلمې راواخلي او هغه د په خپلو کتابچو کې په جملو کې استعمال کړي. زما هم 5 ځان ته لپاره راخیستي دي او هغه 5 څنګه کوم په جملو کې لیکم جوړوم په جملو کې. سمه ده؟ اوله کلمه ده مرستې. ښه تاسو ما ته وایي دا ما 5 دانې ځان دپاره انتخاب کړي تاسو به 5 نورې ځان دپاره انتخاب کړئ. نو زه به مرستې څنګه په جمله کې استفاده کوم؟ داسې به ولیکم چې مرستې کول نیک عمل دی. چې به شي؟ مرستې کول نیک چې شی دی؟ عمل دی. مرستې کول نیک عمل دی. نو وګورئ مرستې مې څنګه په جمله کې استفاده کړې. مرستې. دوهم لغت ما چې کړی دی د ځان دپاره لوبې کول. صحیح شو؟ نو اوس به زه لوبې څنګه په جمله کې استعمالوم؟ تاسو ته یو جمله درځي؟ زه لوبې کوم. آفرین. زه لوبې کوم یا زه له خپلو ملګرو سره لوبې کوم. زه لوبې کوم. زنده باد. دریم به څنګه شي؟ دریم کلمه به هم راواخلو چې هغه څه دی؟ ټولګی دی. نو په ټولګي باندې به څنګه جمله جوړه کړو؟ زه تل یعنی همیشه خپل ټولګی څنګه کوم؟ پاک ساتم. آفرین. چې کوم؟ پاک ساتم. زه تل خپل ټولګی پاک ساتم. زه تل خپل ټولګی پاک ساتم. آفرین. نو څلورم به ګلونو زده کوونکو څنګه جوړ کړو؟ هغه څه دی؟ کور دی. نو څلورم به څه شي؟ کور. ها کور به څوک په جمله کې استعمال کی؟ آفرین. زه به اوس داسې استعمال کم. زه به ولیکم چې ښوونځی زموږ دوهم څه شی دی؟ ښوونځی زموږ دوهم کور دی. ښوونځی زموږ دوهم کور دی. نو وګورئ کور مې څنګه
په جمله کې استعمال ک. څو جملې؟ هم مرسته، هم لوبې، بل چې شی و ټولګی و هم کور. اوس راځم پنځم به موږ تاسو چې شی لرو. پنځم و ما پاک مخکې میز، نو زه به اوس څنګه میز په جمله کې استعمالوم؟ صحیح شو. نو راځم میز. څنګه به جمله جوړه کو ور باندې؟ زه خپل میز منظم ساتم. څه معنا؟ زه خپل میز منظم ساتم. معنا دا ده چې زه همیش کوشش کوم چې خپل میز باندې مې کتابونه، زما هغه توکي چې زما سره په درس ویلو کې کومک کوي په منظم شکل ږدمه. نو ځکه موږ وایو شی نو ځکه زه وایم چې زه خپل میز منظم ساتم. ځکه که ستاسو میز منظم وي معنا دا ده ښه درس وایي. ګلونو زده کوونکو دا و چې تاسو څنګه هجا یعنی آواز او همدارنګه څنګه کولی شئ چې 5 توري به تاسو په جمله کې استعمال کړئ. تاسو به 5 نور توري هم راواخلئ د هغه متن چې موږ تاسو ولوسته او هغه به داسې زما غوندې په جملو کې څنګه کوئ استفاده کوئ. او بله کورنۍ دنده چې تاسو ته په کتاب کې په 18 مخ باندې لیکل شوې ده، هغه کورنۍ دنده دلته درښودل شوې ده. هغه څه وایي؟ زده کوونکي دې په خپله خوښه د لوست له متن څخه 5 کلمې خوښي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. دا هم هغه څه دي چې ما 5 د ځان دپاره کړې، تاسې به 5 د ځان دپاره خوښې کړئ. کله مو چې 5 د ځان دپاره خوښې کړئ په جملو کې به یې ښایسته ولیکئ او بیا به زه درنه په راتلونکي درس کې پوښتنه کوم. ګلونو زده کوونکو موږ تاسو وم لوست هم پای ته ورساو. هم مو دا زده کړه چې همکاري یعنی څه، له چا سره په کوم وخت کې چیرته باید مرسته وشي، او هم مو ځینې کلمې زده کړي، هغه مو په جملو کې استفاده کړي. نو دا و زموږ وم لوست. انشاءالله چې راتلونکي 8م لوست پورې به بیا هم سره یو ځای کیږو. نو اوس هم په لوی او بخونکي خدای سپارم. هر څه چې یاستئ الله مو مل.